بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. راځو نن په وینډوز 11 کې چې نوې مارکیټ ته راغلې ده، څو ورځې کېږي. په دې باندې تېره مخکې مونږ ویډیو جوړه کړې وه او نن چې دی د مایکروسافټ د وینډوز 10 سره چې دی د هغې انوایرمنټ او د دې انوایرمنټ ته راځم چې آیا د دې په انوایرمنټ کې مونږ سره څه دي. انوایرمنټ مطلب چاپیریال. آیا د مایکروسافټ وینډوز 11 یا مایکروسافټ وینډوز 11 په چاپیریال کې مونږ سره څه دي، کوم کمانډونه اضافه شوي دي او یا چې دی کوم یوې کم شوي دي. په عمومي توګه باندې چې دی څومره چې دا د کمپیوټر سکرین مونږ ته ښکاري، دا څومره منظره چې مونږ ته ښکاري، دا مونږ سره د ډیسکټاپ په نوم باندې یادیږي. ډیسکټاپ مطلب د دې خبرې دا دی چې دا کومه منظره، دا کوم ګل چې مونږ ته ښکاري، دغه ډیسکټاپ نه دی. زیات خلک چې دی، ډېر زیات خلک چې دی همدغې ته ډیسکټاپ وایي چې مونږ وایو چې دا کومه منظره چې مونږ ته ښکاري دا مونږ سره ډیسکټاپ دی. نه، د دې نه شاته یو بلیک کلر کې چې دی مونږ سره یو توره پرده پرته ده چې هغه ته چې دی د دې منظرې نه شاته دې ته چې دی مونږ چې شی وایو، دې ته مونږ ډیسکټاپ وایو. او د هغې نه رامخکې چې دا کومه ګل ښکاري دې ته چې دی وال پیپر وایي. بله خبره چې ده په دې کې، دومه خبره چې ده په ده باندې چې دا کوم شکلونه پراته دي، دا کومه سیمبل چې پراته دي، لکه څنګه چې دا یو دي او مونږ یې وینو، دې ته چې دی آیکن وایي. آیکنس یا چې دی مونږ ورته سیمبل هم ویلی شو. آیکن دې ته وایي. او بله برخه چې ده، درېیمه برخه چې ده، دا لاندې کومه مونږ ته چې دا کومه لاندې سپینه پټه ښکاري، سراسر دا سراسر چې مونږ ته کومه پټه ښکاري، دا مونږ سره چې دی د ټاسک بار په نامه باندې یادیږي. د ټاسک بار په نوم باندې. ټاسک مطلب پروګرام او د بار مطلب څه شی دی؟ د بار مطلب یوه حصه، یوه برخه د دې نه عبارت دی. او ورپسې خبره چې ده په دې ځای کې که مونږ صرف دقل ته راشو او دلته ودرېږو، دلته ولیکي سټارټ، یعنې دا مونږ سره سټارټ مینو ده. چې کله زه په دې باندې کلیک کړم نو مونږ سره چې دی په دې ځای کې دا کوم چوکاټ، دغه کومه یو وینډو چې راخلاصه شوه، دا د سټارټ مینو په نامه باندې یادیږي. دا چې دی دا د دې ټاسک بار په داخل کې چې دی یوه برخه بله هم ده. په ټاسک بار کې چې دی بیا د ټاسک بار دوهمه برخه چې مونږ سره مثلا مونږ پکې وایو چې دا مونږ سره سرچ دی، چې د دې لارې نه مونږ یو پروګرام چې دی په اسانۍ سره سرچ کولی شو. چې دی دې سره چې دی بیا به د هر یوه د یوز دپاره به وروسته مونږ خپله ویډیوګانې چې دی ډیزاین کوو، جوړوو به. او بل چې دی مونږ سره چې دی دا کمانډ په دې کې نوی هم راغلی دی، چې نوی کمانډ دی په دې کې، خو لا مونږ سره څه شته دی هم نه چې دا مونږ یوز کوو. څنګه بیخي نوی دی او څه پکې اپډیټ شوي هم نه دي. شاید چې دی په وروستني نورو اپډیټونو کې چې دی دا مونږ سره اپډیټ شي او راشي. او دا چې دی مونږ سره خپل فایل دی د دې ځای نه چې دا مونږ په دې ځای کې راوستي پین کړي دي، دا ختمولی هم شو او راوستلی هم شو. بله خبره چې ده په دې ځای کې د ټاسک بار د برخې د دې ځای نه واخله او تر دې سره پورې چې دی دا ټول نوټیفیکیشن ایریا په نوم باندې یادیږي. نوټیفیکیشن ایریا په نوم باندې یادیږي چې مطلب یې دی خبرداری ورکول، خبر ورکول، د نوټیفیکیشن خبر ورکول. څنګه خبر ورکول؟ مثال زه راځم دلته وګورم، تاسې دلته ودرېږئ، د دې نه ګوره دا ریکارډ مونږ ته ښایي، دلته چې دی د بیټري پرسنټیج مونږ ته ښایي، دلته چې دی مونږ سره د انټرنیټ خبره کوي، او همداسې چې دی مونږ سره د ډیټ او ټایم او د دې ځای پورې مونږ سره د ایکشن سنټر چې دی د دې ځای خبره کوي چې مونږ سره دا په دې ځای کې یو په یو د دې ځای نه مونږ استعمالولی شو، مونږ سره چې دی دا راتلی شي. په وینډوز 10 کې او نورو وینډوزونو کې چې وو، دلته به چې دی کله مونږ ماوس پوینټر رانږدې کړ نو دلته چې دی د یو سپیک او یا چې دی د یو ریپیک په برخه رقم باندې یو کمانډ مونږ سره و چې کمپیوټر کې به پروګرام په دې ټول سکرین خور و. ولې چې کله به دا ماوس پوینټر دلته راوستو نو مونږ ته به ډیسکټاپ ښکاره شو. دغه کمانډ چې دی اوس د دې نه لرې شوی دی او په دې کې چې دی دا اوس نه دی راغلی. مخکې چې دی ما خبره وکړله د څه شي چې مونږ سره آیکن دی، په دې ډیسکټاپ چې کوم آیکن پراته دي نو دا مونږ سره دا کوم شکلونه چې دي دا د آیکن په نامه باندې یادیږي. اوس آیکن په څو ډوله دي؟ آیکن څه مطلب؟ آیکن معنا څه؟ مونږ ته د دې ګټه څه ده؟ مونږ ته د دې فایده څه ده؟ آیکن مونږ سره په دوه ډوله دي. یو مونږ سیستم آیکن لرو او بل چې دی مونږ یوزر آیکن لرو. سیستم آیکن نه مطلب دا دی چې دا مونږ ته د هارډویر او سافټویر معلومات راکوي، او اپلیکیشن سافټویر چې دی دا د یوزر د استعمال کوونکي د فایدې لپاره دي.
مخکې ما خبره وکړله چې موږ سره د سیستم آیکن نه مطلب زمونږ د هارډویر او سافټویر معلومات ما ته راکوي. نو زه چې کله دلته راشم او دلته زه په دې دیس پی سي باندې ودرېږم او رایټ مې کلیک کړ او پراپرټیز ته رالم، د دې ځای نه پراپرټیز ته د دې ځای نه رالم، نو موږ ته چې دی په دې ځای کې ټول معلومات کېږي چې تاسې د دې لارې نه څه کولی شئ، خپله ریم چې دی د دې ځای نه د کمپیوټر معلومولی شئ چې مثلا ریم دا یو هارډویر دی، موږ سره د دې ځای نه ریم راغی، دلته چې دی ما سره په دې ځای کې پروسیسر کور راغی، نو هر څه چې دی موږ د دې لارې نه معلوموی شو. اوس پوښتنه دا ده چې سیستم آیکن څومره دي او یوزر آیکن څومره دي. سیستم آیکن چې دی موږ سره په عمومي توګه 15 دانې دي او موږ چې دی د 15 نه دا موږ سره زیات نه دي او نه زیات راغلي دي، او موږ سره چې دی یوزر آیکن چې دی د دې بیا حد ځکه معلوم نه دی. اوس چې دی فعلا ما سره په کمپیوټر کې چې دی دا ټول آیکنز پراته دي، خو په دې کې موږ سره چې دی صرف 2 دانې ما سره چې دی دا ما سره سیستم آیکن دي د دې ځای نه، او نور چې دی ما سره په دې ځای کې هغه آیکن نشته دی چې موږ ویلي چې موږ سره 15 دانې دي. نو دا چې بیا موږ راولو، نو موږ به چې دی په دې ډیسکټاپ باندې به موږ رایټ کلیک کوو، بیا به راشو موږ دلته د پرسنلایز ته لاندې د بخش ته به راشو، موږ په دې باندې به کلیک کوو، او د هغې نه وروسته چې دی موږ به راشو دلته په دې ټیم باندې به زه کلیک کړم، او په ټیم کې چې دی موږ به لاړ شو ډایرکټ به دلته راشو. وګورئ دلته لیکلي دي ډیسکټاپ آیکن سیټینګ، په دې باندې به موږ کلیک کوو. د هغې نه وروسته تاسې وګورئ چې موږ سره کمپیوټر ته او ریسایکل بین ته ټیک مارک آن دی، یوزر فایل، نیټورک او کنټرول پینل ته چې دی دا ټیک مارک موږ آن کوو د دې ځای نه، او دا چې دی زه د دې ځای نه کلوز کوم. نو تاسې اوس وګورئ موږ سره چې دی یوزر مطلب دا دی چې ما د کمپیوټر کوم نیم دی هغه یو یادوي، نو دا د دې ځای نه راوخله. نیټورک چې دی موږ سره دا په دې ځای کې شو، او دا چې دی ما سره د دې ځای نه چې شو کنټرول پینل شو. نو دا چې دی ما سره په دې ځای کې سیستم آیکن دی. یوزر آیکن زمونږ دا یو دی، او د یوزر آیکن حد ځکه معلوم نه دی چې یو کس به سافټویر انسټالوي، یو کس به چې دی فولډر جوړوي، یو کس به فایل صف کوي، لکه څنګه چې دا فایل دا موږ دلته انسټال کړی دی، دا پروګرام موږ انسټال کړی، دا پروګرام موږ انسټال کړی، نو دا له دې ځای نه چې دی موږ دا یوز کړي دي. نو د دې لارې نه چې دی موږ نشو ویلی چې سیستم آیکن چې دی د یوزر آیکن مثلا یا لس دي یا شل دي، ځکه چې یو کس کولی شي دا ټول ډیسکټاپ مخه هم ځان ته په آیکنس باندې چې کی پټه کړي. نو دغه موږ سره د مایکروسافټ وینډوز 11 د انوایرمنټ خبره وه چې موږ وکړله، او په اخره کې مې درڅخه په درنښت یوه هیله دا ده چې تاسې زمونږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زمونږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله پامان.